محترمو زده کوونکو، اوس نوی درس مو د بیضوي د قطرونو او محور د تناظرو او د دو په باره کې دی. معادله د بیضوي که موږ ورته ورسېدو استخراجوو. نو مخکینی درس خو موږ ولوسته چې خپله بیضوي څه معنا له نګاه د ریاضي. البته بیضوي هغه خط سیر د نقطو ته ویل کېږي، هغه سد د نقطو ته ویل کېږي چې مجموعه د هر نقطې له محراقو څخه ثابته وي. یعنې په دې معنا که چیرې موږ داسې یوه بیضوي ولرو او د ده منځ کې دوه نقطې چې دې ته محراقونه ویل کېږي، دا فاصله یې سره سره مساوي ده. یعنې په دې معنا چې که دې ته ای وایي، دې ته بي، ای جمع بي، او که دلته یو بله نقطه موږ ولرو، دې نقطې ته سی وایي، دې ته ډي، سی مساوي کېږي سی جمع ډي سره. یعنې په دې معنا چې ای جمع بي، سی جمع ډي، او که بله نقطه، ځکه دا یو اندازه منطق مني، ځکه له دې نه لږ ذره لرې کېږو، دې نقطې ته نږدې کېږو، بیا هم مجموعه د دې دواړو فاصلو ثابت ده. هره نقطه چې اختیاروو، فرضاً که هلته موږ یوه نقطه اختیار کړو، دلته کېږي دا فاصله جمع دا اوږدوالی، دواړه هماغه ثابت ده چې هغه ته په اندازه د دوه ای ورته ویل کېږي، چې بیا دا موږ ثبوتوو. البته مخکې موږ وویل چې یو بیضوي دوه محوره د تناظر لري. البته چې په دې شکل یو محور د تناظر، دا یې بل محور د تناظر، دا به بیا ورې رسم هغه کړو. فرضاً دغسې یو بیضوي ده، دوه محوره د تناظر لري. یو یعنې که چیرې موږ دا داسې پرېږدو، په دې باندې قاطعېږي، او که دې جمع پرېږدو په دې باندې. خو دا تصویر لږ ذره دا بیضوي هم صحیح نه ده رسمه کړې، خو یعنې هدف دا ده چې دا باید چې دغسې په دغه شکل ځکه که چیرې دا پرېږدو په دې محور ته، دا طول په دې طول تطبیقېږي، دغه بخش په دې بخش، او که داسې هم قاطع کړو، دغه نقطې ته مرکز د بیضوي ویل کېږي، مرکز د بیضوي. او که چیرې موږ دغه دوه نقطو ته موږ محراقونه وایو، چې هغه محور چې اوږد ده هغه ته لوی محور یا قطرونه، لوی قطر، لوی محور ورته وایي، او هغه دې ته کوچنی محور. یعنې دا کېږي ای، دا ای، دا بي، دا بي. دلته د لوی محور اوږدوالی دوه ای ده، د کوچني محور اوږدوالی چې ده دوه بي ده، او دغه فاصلې ته موږ دوه سی وایو. یعنې په دې معنا چې فاصله د محراقي دوه سی ده. لوی قطر دوه ای، وړوکی قطر دوه بي، او فاصله د محراقي دوه سی، ځکه دې ته ای وایي، دې ته ای، دې ته بي، دې ته بي. ښه، دلته یوه بله رابطه هم موږ کولی شو چې نوشته کړو، چې په دې کې که چیرې موږ نوشته کولی شو چې ای مربع مساوي کېږي بي مربع جمع سی مربع. ای نیمایي د قطر دی لوی ده، او بي نیمایي د قطر دی وړوکی قطر ده، او سی نیمایي د فاصله د محراقي ده. که چیرې موږ داسې یو بیضوي ولرو په دې شکل، موږ دغه فاصلې ته اف وایو، ډېرو به کې دې ته اف یو، اف دوه. که چیرې موږ ولرو چې دغه فاصله جمع دغه فاصله، دا کېږي چې ثبوتوي دا فاصله سی ده، دا فاصله بي ده. ښه، موږ دا ثبوتوو په معادله کې چې دغه فاصله مساوي له دې فاصلې سره ده، چې هغه ته دوه ای ویل کېږي. ځکه
له دغه ځایه دغه فاصله جمع دغه فاصله هم 2 ده. په دې خاطر چې دغه دواړه سره مساوي دي، دا دواړه چې مساوي سوې، دا فاصله چې واخلو دلته کیدو، دغه فاصله جمع دا فاصله 2 کیږي، ځکه له دې ځای ته دې ځای ای ده، له دې ځای ته دې ځای ای ده. ښه، یعنې دا 2 ده. دغه 2 مثلث چې دي قایم الزاویه مثلثونه دي. دا قایم الزاویه مثلثونه دي. قایم الزاویه مثلثونه انطباق پذیر دي. 2 مثلثونه څه وخت انطباق پذیري؟ 2 مثلثونه قایم الزاویه چې 2 ځلې قایم د یوې مثلث او 2 ځلې قایم د بلې مثلث سره مساوي. یوه زاویه د هاده وتر د یو مثلث او یوه زاویه د هاده او وتر د بل مثلث سره مساوي. یوه ځله د قایمه د یو مثلث او یوه ځله د قایمه د له وتر سره وتر او یوه ځله د قایم د یو مثلث د قایم زاویه له وتر او یوه ځله د قایم د بل مثلث د قایم زاویه سره مساوي. دا مثلثونه چې دي انطباق پذیر دي. ښه، دلته موږ اوس دغه فاصله ټوله موږ که دا ولیکو، دغه څونه ده؟ دا ای مخکې موږ نوشته که دا ای ده. دا فاصله ته دې فاصله څه ده؟ 2 ای سوه. دا چې 2 ای سوه، له دغه فاصله له دې فاصله څخه متناظر ده، مساوي ده. وقتی چې دغه فاصله جمع دا سره مساوي 2 ای کیږي. دغه نقطه ده، دا ته دې فاصله 2 ای، همداسې دا فاصله جمع دا فاصله 2 ای، دا فاصله بالاخره دا فاصله جمع دا فاصله، دا هم 2 ای کیږي. 2 ای چې سوه، چون دغه دواړه مثلثونه انطباق پذیر دي، 2 ځله د قایم د دې مثلث له 2 ځله د قایم د دې مثلث سره مساوي دي. دا مثلثونه څه دي؟ انطباق پذیر دي. وخت چې انطباق پذیر دي، په 2 قایم مثلثو د انطباق پذیر کې وترونه سره مساوي دي. پس وترونه چې چون دا اوږدوالی د دې اوږدوالي سره 2 ای ده، ښایي دا څو کیږي؟ ای کیږي. ښه، دلته نظر قضیه د پیثاغورس موږ لرو چې بی مربع جمع سی مربع مساوي کیږي ای مربع. یعنی مربع د نیمایي د قطر چې موږ مربع کو مساوي کیږي مربع د واړه قطر نیمایي البته او نیمایي فاصله د محراق چې موږ پیدا کوو هغه مربع کو، دا ټول سره مساوي کیږي. یعنی دغه فاصله سی ده، دا بی ده، دا ای ده. دغه رابطه په مثلث دی په بیضوي کې موجوده ده چې موږ تاسو دلته ثبوت کړه البته چې ای مربع مساوي کیږي بی مربع جمع سی مربع. ښه، که چیرې موږ یو محور د تناظر دغه باندې موږ کار وکړ او که چیرې موږ یو معادله استخراج کو، په استخراج د معادله کې موږ باید څه وکړو؟ ټول دغه روابط باید چې موږ پیدا کو او په تعریف باید چې موږ ښه زده وي او په کمک د تعریف موږ کولی شو چې موږ یو معادله د بیضوي استخراج کو. البته که موږ سیستم د مختصات د کارتزیان د قایم کې موږ یو بیضوي رسم کو په دې شکل، قایم کې موږ رسم کو یو بیضوي فرضاً دغه ځای کې ده. دا 2 محور د تناظر لري، یو محور د تناظر بل محور د تناظر. ښه، که دغه نقطې ته موږ اچ کا وایو او دلته موږ یوه نقطه ولرو چې محراق دا بل محراق د فاصله ته سی دا بی او له دې ځایه ته دې ځایه دغه فاصله ته چی وایي؟ ای. ښه، موږ دلته له تعریفه د دې یو معادله موږ استخراجوو. که چیرې موږ دغلته یوه نقطه ولرو په سیستم د مختصات د کارتزیان قایم کې کمیات وضعی اکس و وای وي، له دې نقطې نه که موږ محراقو ته دغه فاصله و دغه فاصله سره 2 خطا سره وصل کو،
دغه نقطه موږ پیدا کو A په نامه. ښه له دې ځایه ته دغه ځایه دلته که دې ته F2 وایو دا نقطه موږ له دغه ځایه ته دغه ځایه موږ دا فاصله H ده دا C ده دا کېږي H منفي C و K دغه یو محراق وصل راغی ځکه له دې ځایه ته دې ځایه H ده C چې ترنه تفریق کې H منفي C و K دغه فاصله له دې ځایه ته دې ځایه H ده و C چې ترنه جمع ورسره جمع کې H جمع C و K دا هغه لاسته راځي. پوهېږو چې له دې ځایه پورې H ده خو دغه فاصله A ده دغه نقطه چای لاسته راځي H جمع A و K لاسته راځي. دلته موږ له رویه د دغه H پوهېږو چې دغه فاصله چای ده H دا فاصله چای ده K چې هندسه تحلیلي د لسم صنف او د نهم صنف موږ او تاسو د فاصلې او د شیان ټول لاسته راوړي او کارم کړی ده. اوس دلته موږ په کومک دغو موږ دغه معادله د بیضوي استخراجوو. ښه دلته موږ که نوشته کړو چې دې نو MF2 جمع MF1 مساوي کېږي AF2 جمع AF1 اوس دغه په اساس د تعریف موږ دا نوشته کوو. تعریف څه وایي؟ که چیرې موږ ولرو چې یوه نقطه په بیضوي په مخ ولرو MF2 جمع MF1 مساوي کېږي موږ بیضوي داسې تعریف کړی و که هره نقطه موږ تر محیطه پورې ونیسو هره نقطه که له دې نقطې نه تر محیطه پورې موږ ډېرو بکې هره نقطه په محیط کې موږ انتخاب کو او فاصله ته یو محراقه او دغه نقطې ته فاصله ته بل محراقه سره جمع کو دغه ټولې فاصله د دو نقطو ته د دوه محراقو سره مساوي دي. یعنی دا فاصله جمع دا فاصله که نقطه دلته دا فاصله جمع دا فاصله دا نقطه دلته دا فاصله جمع دا فاصله. ښه موږ اوس په لسم صنف کې نهم صنف کې فاصله د مابین د دوه نقطو کې ویلې ده. په هغه کې ښه موږ پرکټس لرو چې فاصله د دوه نقطو څنګه پیدا کېږي. داسې یو جذر نوشته کوو چې x منفي h جمع c کل مربع و y منفی k کل مربع جمع دا فاصله پیدا شد جمع x منفی h جمع c منفی c دیرو بخیر منفی c کل مربع آقا y جمع y منفی k کل مربع. یعنی دی نقطه که x2 y2 x1 y1 دا xونه سره تفریقه y منفی k کل مربع mf2 فاصله پیدا شد. دی mf1 فاصله چه پیدا کو x منفی h منفی c کل مربع صحیح او y منفی k کل مربع دا موږ پیدا که او وروسته له دې موږ پلوی پیدا کوو. نوشته کولی شو چې h جمع a منفی h مثبت c کل مربع k منفی k کل مربع یوه نقطه جمع بله نقطه چې h جمع a منفی h منفی c کل مربع و k منفی k کل مربع. ښه که چیرې موږ دغه جای کې ته k منفی k کل مربع دا خلاصیږي. ګورئ دغه دوه نقطونه له نقطې د a و f2 a f1 نه موږ داسې پیدا کړه. دغه طرف که موږ کار وکړو موږ دا نوشته کولی چې دا مربع له جذر سره خلاصیږي h جمع a منفی h جمع c کېږي. پلو دا هم خلاصیږي
دا کېږي اچ جمع ای منفي اچ منفي سی کېږي. منفي اچ له منفي اچ سره خلاص، مربع له جذر سره خلاص، سی له سی سره خلاص و منفي اچ له منفي اچ سره خلاص. دا کېږي څو؟ 2a. یعنی هدف دا ده چې دغه فاصله جمع دا فاصله و دا فاصله جمع ټول 2a است چې دغه قسمت بیا په اطراف منګه دا مربع کوو او معادله یې لاسته راځي. منګه کولی شو چې دلته ښه تر دغه ځای پورې منګه دا کار وکړو او په بل درس کې چون برنامه ختمیږي په بل درس کې به دا معادله به منګه وروسته له دې انکشاف ورکو او معادله به لاسته راوړو چې x منفي h کل مربع پر a مربع جمع y منفي k کل مربع b مربع مساوي کېږي له یوه سره چې دغه معادله د جذردار چې موږ حل کړو داسې یو معادله لاسته راځي چې دا بل ساعت کې موږ پې کار وکړو او نن درس کفایت کوي. نو په بله ورځ کې تاسې دغه بعضې تمریناتو بعضې هغه کار وکړئ، د تعریفاتو باندې کار وکړئ چون دا موضوع تر اوسه پورې مکمله نه ده. تاسې باید د تمرینات کار وکړئ تعریفاتو باندې. دلته یو تمرین هم شته که چیرې په بیضوي کې د کبیر قطر او صغیر قطر اوږدوالی یو له بل سره مساوي څه ډول منحني په لاسته راځي. د پیږو چې یوه دایره لاسته راځي که چې په دې دایره کې د قطرو یعنی زیاتره تعریف باید تاسې په دې باندې کار وکړئ. بیا سوالونه به په بله ورځ کار وکړو. نو ښه ورځ، ښه ژوند درته غواړو، کامیابه اوسېږئ. درس هم خلاص شو. نو په بل درس کې به بیا دغه متباقي درس د استخراج د معادلې کار وکړو او تاسو دا تعریفات ولولئ. تمرین ته تر اوسه نه یې رسېدلي چې معادله هم کار وکړه بیا به تمرین کار وکړو. نو ته بل درس هم تاسو په خدای سپارو. خپل درسو کې هیله لرو چې کوشش وکړئ، زیات زحمت وکړئ څو قوه د فکري هم زیاته شي، استعداد هم انکشاف پیدا وکړي او په یو چی فکر وکولی شئ. بهترین مطالعه هدف دا شی ده چې یو انسان که مطالعه زیاته کوي کولی شي چې له هر کتابه مفاهیم واخلي. خصوصا ریاضی خو زیات یو تسلسل لري. نو هیله لرو چې زیات کوشش